ځینې کسان بار بار دا شکایت کوي چې په لمانځه کې ورته سوچونه او فکرونه راځي، یعنی کله چې دوی په لمانځه باندې درېږي نو سوچ او فکر یې نورو شیانو ته وي، اصلا دې ته هم متوجه نه وي چې زه اوس په کوم رکعت کې یم، ما څه وویل او زه کوم ځای ته پکې ورسېدم. د دې پر ځای چې ټول فکر یې الله رب العزت ته وي، خپل لمانځه ته وي، خپل عبادت ته وي، دی پکې د نورو شیانو غم کوي. څوک پکې د خپلو اولادونو غم اخیستی وي، څوک د سبا او بیګا فکر کوي، څوک پکې د خپل کاروبار حساب کوي، څوک پکې د خپل ډریورۍ حساب کوي او څوک پکې د خپل ډاکټرۍ. ګورئ که څوک په دې موضوع کې راګیر وي نو دا د هغوی لپاره یو خطرناک زنګ دی، ځکه که چیرته ستا لمونځ سم نه وي نو ستا ژوند به ورسره بې برکته وي، په ژوند کې به د ستونزې مشکلات وي، راحتي به نه لرې، سکون به نه لرې، او تر ټولو مهمه دا چې الله رب العزت به در څخه ناراضه وي. خو که چیرته ستا لمونځ سم وي نو الله رب العزت به در څخه راضي وي. کله چې ته لمونځ سمه کوې نو الله رب العزت سره به د مینه پیدا کیږي، او بیا چې کله ستا الله رب العزت سره مینه پیدا شي نو الله رب العزت دومره غیرتي ذات ده چې ستا د مینې په مقابل کې هغه هم در سره مینه کوي. سبحان الله. او کله چې ته د الله رب العزت مینه ترلاسه کړې نو آیا له تا به بل خوشبخت او بختور انسان د ځمکې پر مخ بل وي؟ نه به وي که نه. خپل لمونځونه مو سم کړئ، د خپلو لمونځونو سم حفاظت مو وکړئ، رکوع او سجدې ته مو سم پام کوئ. کله چې په لمانځه باندې درېږئ نو ټول سوچ او فکر مو یوازې الله ته وکړئ، او کله چې لمانځه ته درېدلی نو پر دې باندې مطمئنه اوسه چې الله رب العزت دې ویني. نو کله چې ته لمونځ کوې، کله چې ته د لمانځه مبارک الفاظ په خپلې ژبې باندې وایې، ټول سوچ او فکر دې باید چاته وي؟ الله رب العزت ته وي، چې زه د الله په مقابل کې ولاړ یم، باید د الله رب العزت سم اطاعت او بندگی وکړم، باید زما سوچ او فکر نورو خواو ته نسي، تر څو الله رب العزت چې کله ما ته ګوري، ما ته مخامخ دی، زما له حاله خبردار دی، نو زه خپل لمانځه کې باید غلط نشم، د نورو شیانو سوچونه باید ونه کړم. نو په همدغه نیت چې کله ته لمانځه ته ودرېږې ستا لمونځ به سم وي انشاءالله. کله د چې لمونځ سم شو ته به د ګناه مرتکب نه کېږي، هسې خو ګناه ټول خلک کوي، خو لمونځ انسان له ګناهونو څخه منع کوي او الله رب العزت به له تا څخه راضي کېږي. نو زمونږ او ستاسې د ژوند مقصد څه ده په دې دنیا کې؟ دې دنیا ته مونږ او تاسې د دې لپاره راغلي یو چې د الله رب العزت اطاعت او بندګي وکړو، الله رب العزت له خپل ځان څخه راضي کړو، او کله چې الله رب العزت له مونږ او تاسې څخه راضي شي نو دا خو واضح خبره ده، او پر دې زمونږ ایمان دی، زمونږ باور دی، زمونږ عقیده ده چې زمونږ او ستاسې آخرت به هم په تلپاتې ژوند به مو هم له راحتۍ له سکون څخه ډک وي، او تر ټولو ستر نعمت به مو په برخه وي چې هغه څه شی ده؟ جنت انشاءالله.